السلام علیکم. امیدوار ببرګزایم د مایکروسافت ورډ د ښوونیزو ویډیو په سلسله کې دا د الله جل جلاله په توفیق سره فایل یا ډاکیومنټ د هیډر، فوټر او پیج نمبر د اضافه کولو لپاره له تاسو سره یم. باید د دې یادونه وکړم چې زه کوشش په دې کوم چې هغه اړین موضوعات چې تاسو په چټکۍ سره وکولای شئ په مایکروسافت ورډ کې د کمپوزینګ اړونده چارې لکه راپور لیکنه، اخبار، مجله، کتاب، اسې، هانډاوټ او ورته نور کارونه په اسانۍ سره ډیزاین او پرینټ کړئ تاسو ته یې وښایم. او که د مایکروسافت ورډ کاملا مبتدي زده کوونکي یاست نو زه ریکمند کوم چې چینل ته پورته شوي د ورډ ټولې ویډیوې په ترتیب وګورئ چې د مایکروسافت ورډ په پلیلیست کې شتون لري او د دغو ښوونیزو ویډیو په کتلو او پریکټس کولو سره په پوره ډاډ سره هر ډول کمپوزینګ له خنډ او ځنډ پرته ترسره کولی شئ. اوس راځو دې ته چې هیډر یا فوټر څه ته وایي. خو وړاندې تر دې زه غواړم چې یو ځل د ورډ صفحې ته ځیر شئ. کله هم چې تاسو یو څه لیکئ نو تاسو د صفحې له سر څخه یې نشئ لیکلی. دا ځکه چې دغه ساحه ستاسو د هیډر لپاره ریزرف شوي او همداشان کله چې د صفحې لاندنۍ برخې ته رسیږئ یو اندازه سپین ځای پاتې کیږي او کرسر دوهم مخ ته ټوپ کوي. دلته هم د خالي ځای ته فوټر وایي. خو دا خالي ځایونه تاسو د مارجین یا حاشیې په کمولو او ډیرولو سره پراخولی شئ او دا کار هم د رولر په واسطه او هم په پیج سټاپ کې ترسره کولی شئ. اوس کېدای شي ستاسو ذهن کې دا سوال څرخي چې هیډر او فوټر د څه لپاره استعمالیږي. په ځواب کې باید وویل شي چې هر هغه څه چې موږ غواړو د خپل کمپوز شوي کتاب، مجلې، هانډاوټ، اسې یا نورو ورته شیانو په هره صفحه کې د صفحې په سر یا هم په پای کې ولرو نو د هیډر یا فوټر څخه استفاده کوو. د دیمونستریشن یا د نتیجې ښودلو لپاره زه غواړم یو فایل ولرم چې حداقل 2 یا له 2 څخه زیاتې صفحې ولري ترڅو نتیجه ښه څرګنده شي. نو بیا هم د ران فنکشن نه په ګټې اخیستنې سره په چټکۍ سره متن خپل فایل کې اضافه کوم ترڅو ټایپ کولو یا کاپي او پیست کولو څخه خلاص وو. تاسو ګورئ چې متن مو فایل ته اضافه شو چې تقریبا څو صفحې ته رسیږي چې د صفحې لاندې په کیڼ لوري کې تعداد د صفحاتو او لغاتو تاسو ته په ګوته کوي چې پیج 6 of 6 په دې معنی چې ټول شپږ صفحې لري او کرسر مو هم په شپږمه صفحه کې موقعیت لري او په مجموع کې ټول لغات د دغو شپږو صفحو 1,096 لغات کیږي. خو نو اوس فایل کوو او خپل فایل ته هیډر یا فوټر اضافه کوو نو د انسرت په تاب باندې کلیک کوو چې په نتیجه کې ریبن یې څرګندیږي او له هیډر او فوټر له ګروپ څخه هیډر باندې کلیک کوو چې په کلیک کولو سره درې انتخابه درکوي چې یو کلمه هیډر، 3 کلمه یا 3 ستونه هیډر او اصلن هیډر چې پکې د فایل عنوان یا ټایټل لیکل کیږي. اوس زه د 3 کلمه هیډر ټاکم او هغه هم په ښي لوري کې او هیډر ورکوم. مثلا که کتاب مو په کمپیوټر کې کمپوز کړی وي او چاپول یې غواړئ نو د لیکوال نوم یو ښه هیډر کیدای شي. نو لیکم چې مؤلف امین الله ببرګزی. تاسو وینئ چې په هیډر کې د متن څخه وړاندې د مؤلف نوم لیکل کیږي او که غواړئ چې د صفحې په پای کې هم څه ولیکئ نو فوټر څخه کار اخیستی شئ چې په کلیک کولو سره ورته اپشن د فوټر لپاره هم درکوي. یو یې انتخابوو او فوټر لیکو چې دلته زه غواړم د کتاب نوم په فوټر کې ورکړم یعنی د کتاب په هره صفحه کې د کتاب نوم چاپ شي. مثلا مایکروسافت ورډ ورته لیکم. تاسو وینئ چې په فوټر کې له متن څخه وروسته د کتاب نوم په هره صفحه کې لیکل شوی راځي. او له دې سره یو بل تاب هم د ډیزاین په نوم اضافه کیږي. اوس که غواړئ چې هیډر موقعیت ته تغییر ورکړئ نو د پوزیشن په ګروپ کې هیډر فرام ټاپ فاصله زیاته یا کمه کړئ تر هغه چې هیډر مو د خپل خوښې موقعیت ته راشي او په همدې توګه د فوټر لپاره د فوټر فرام باټم فاصله په ډیرولو او کمولو سره موقعیت
وختي تعیینولی شئ. اوس یو بل مهم کار هم پاتې دی چې باید هغه هم ترسره شي او هغه صفحو ته نمبرې ورکول دي. ځکه کتاب چې چاپ کوئ نو هره صفحه باید نمبر ولري چې یا خو په هیډر یا فوټر کې راشي. دا هم د هیډر او فوټر په شان په یو ځل پلي کولو سره ټول کتاب مو چې هر څومره صفحې ولري نمبر ورکول کیږي. خو د نمبر وهلو پر مهال باید په یاد ولرئ چې که چیرې هیډر یا فوټر ولرئ او تاسو خپل فایل ته پیج نمبر ورکړئ نو هیډر او فوټر مو له منځه ځي. نو له دې لپاره چې هیډر یا فوټر مو له منځه لاړ نشي او صفحې مو نمبر هم ووهل شي نو انسرت تاب باندې کلیک کړئ او بیا هیډر او ورپسې ایډیټ هیډر ته ټک ورکړئ. تاسو وینئ چې هیډر مو ایډیټینګ موډ کې راځي او د ډیزاین تاب اضافه کیږي. د ډیزاین تاب ریبن کې د هیډر او فوټر په کټګورۍ یا ګروپ کې پیج نمبر باندې کلیک کړئ او له ډراپ ډاون مینو څخه یوازې کرنٹ پوزیشن وټاکئ. دا په دې معنی چې د کرسر پوزیشن یا موقعیت مو چې هر چیرته وي همالته نمبر وهل کیږي. او د دې کار لپاره موږ آلریډي خپل هیډر کې د کرسر موقعیت تعیین کړی چې په دې کار سره ستاسو ورکړل شوی هیډر له منځه نه ځي. خو که ټاپ آف پیج مو انتخاب کړ نو صفحو ته مو نمبر خو وهل کیږي لیکن هیډر مو له منځه ځي. دا ول د دغې ښوونیزې ویډیو چمتو شوي محتویات. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. ګنګلي یا زنګولې ته هم ټک وکړئ ترڅو د ټولو نوو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو ښې چارې.